و 30 کلن عبدالکبار چې د پروان مرکز چاریکار ښار اوسیدونکی دی، سږکال یې په 4 جریبه ځمکه رومیان کرلي دي. دی وایي روان کال د رومیانو فصل ناروغیو او موسمي بارانونو زیانمن کړی او حاصلات یې کم شوي دي. نوموړی زیاتوي اقلیمي بدلونونو او موسمي بارانونو یې د رومیانو فصلونه زیانمن کړي، خو د تیرو کلونو په پرتله یې بازار ښه شوی دی. نسبتاً به پارسال امسال بازارش بسیار خوبتر بود. بازارش خوبتر بود مگم کشت ما آفت زد. این انمی ماه حسد که شده، انمی رومی مثلا یکی 2 ماه که وقتی که سر کشت شد این را یک قسم نمیباله. این مثل یک آفتی هست که هیچ نمیفهمیم که چه قسم این را ما علاجش بکنیم دیگه. هرچند که دوا میاریم برش، پارو میاریم برش، قرضدار دکاندارا هستیم اینمی حالا دیگه ما نفهمیدیم که مشکلات ای چی است. یو شمیر بزګران وایي د ټول کال د حاصل ثمره ناروغیو او اقلیمي بدلونونو زیانمنه کړه. دوی د حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو لپاره د اصلاح شویو تخمونو او نور برخو کې مرسته وکړي. حاصلات رومی ما دیگه امسال نسبت به پارسال نرخش خوب بود، مگم کوت چیز قیمت بود. خلطه 9000 کوت سیاره می خریدیم. سر از او هم که از پارسال که نرخش صحیح بود مگم نمیصرفه. دهقان زحمت میکشه، زحمت کش است، مگم حاصلش چیزی نیست. نظر به زحمتی که ما میکشیم، تکلیفی که میکشیم دیگه حاصل خوب صحیح ما نمیتونیم برداشته. پس ما هستیم در دهقانی. اگر دولت که ما مثال یک چیز کمک کنه، مثال از طریق کود پارو مثال گندم که ما بکاریم یک چیزی بخش ما، یک چیزی را خریداری کنه بخش ما، کمون نتیجه به طوری کار تجارتی است. یک دوا را میارن 100 روپیه یا 500 روپیه میتن، او را ماده‌ای که استفاده میکنیم از بجای که خوب شوه خرابش میکنه. د پروان ځای مسولین وایي سږکال پروان کې په 3013 هکټاره ځمکه رومیان کرل شوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلاتو کې 15 سلنه کموالی راغلی دی. مسولین اقلیمي بدلونونه او موسمي بارانونه د حاصلاتو د خرابوالي عوامل بولي او په دغه ولایت کې د بزګرانو په ملاتړ ټینګار کوي. کال په 3013 هکټاره ځمکه کې رومیان کرل شوي وو، خو متاسفانه ویلی شو چې د ځینې امراض او غیر موسمي بارانونو د ورېدلو له امله زموږ دهقانان ورونه د دې حاصلاتو برخه کې له 1% کموالي سره مخ شوي وو. نو انشاءالله د مقام ولایت رهبري هڅه یې دا ده چې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي، همدارنګه د هغه امراضو چې د ځینې حاصلاتو د کمښت سبب کیږي په هغه برخه کې سره همکار شي. د پروان ولایت مناسب اقلیم او پریمانه اوبو په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ لپاره ښه زمینه برابره کړې چې له امله د دې ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.